ډاکټر یو سړي یو بل ته وکتل. ډاکټر نجلۍ ته مخ ور واړاوه. وی ویل ته تلای شې. ارزو د باندې ووته. ډاکټر یې وویل څنور نه جوړیږي. د سړي د تندي ګونځې ژورې شوې. زه راتلونکې هفته له خپلو ماشومانو سره هند ته ځم. بیا نشم تلای. د کوچنیانو د مکتب رخصتي ختمیږي. باید یو چکر ورکم. ډاکټر یې وویل نو څه وکړو؟ موږ دواړه همدې ته راغلي یو چې میرمن رقیې ته باید روغه او په خبره پوهه خدمتګاره ونیسو. اوس به له کومه بله نجلۍ پیدا کوو. همدا به یوه میاشت امتحاني ونیسو. ځوابېده خو یې سخت کار نه دی. تر هغه وخته به زه هم له هنده راوګرځم. ډاکټر یې وخندل. زړه دې ما خو یې صرف صحي معاینات وکړل. روغه راته ښکاري. نور مسؤلیت ستا پر غاړه دی. هو رښتیا د میرمن رقیې زوی ښاغلي بصیر ته به څه وایي؟ ما ته یې پرېږده. قناعت ورکوم. ښځې پاڼې ورټولې کړې. د باندې ووته. سړي بخت بیبي ترور راوغوښته. ترور ځړېدلې سر ولاړه وه. سړي وویل موږ له عمره لویه او په کاره پوهه نجلۍ غوښته. خو تا پخوا د دې کور ډیر خدمت کړی. خاطر دې راباندې ګران و. خورځي د یوه میاشت امتحاني نیسو. خو د هر څه مسؤلیت ستا پر غاړه دی. له قیمتي شیانو سره به پام کوي. که څه ورک شول له تا پوښتنه کیږي. د بخت بیبي رنګ وغوړېده. په بیړه یې وویل صاحب بېغمه اوسه. ارزو خنجلی ده. یو ځل یې د همسایه چرګه د دوی په کور کې په هګیو اموخته شوې وه. دې به د ورځې یوه هګۍ ګاونډیو ته وروړه. سړي وویل له میرمن رقیې سره به ګزاره وکړي. هو صاحب ارزو له خبرې ماته نجلۍ ده. سمه ده که د میرمن رقیې خوښه شوه موږ هم کوم مشکل نه لرو. خو ارزو باید په هر څه پوه کړي. سړي تور بکس ور واخیست. له کوټې ووت. بخت بیبي ورپسې ووته. ارزو په دهلیز کې ولاړه وه. له چت راځړېدلی لوی قندیل ته یې کتل. په قندیل کې یوازې ژیړ غټ ګروپ بل و. خو د قندیل سلګونو منظمو ښیښو اورنګه رڼا کولې. بخت بیبي خپله خورزه تر مټ ونیوله. نجلۍ ټاکان وخوړ. لاس یې پر میز له ایښې ګلدان سره ولګېد. ګلدان کوږ شو. بخت بیبي په بیړه لاس ور وغځاوه. بیرته یې سم کړ. د نجلۍ پر مټ یې کلکه چونډۍ ور ولګوله. شاوخوا یې وکتل. په خوشکه یې ویل ړنده شي. په اوله ورځ دې نږدې مرداري کړې وه. نجلۍ په ویره ورته وکتل. بخت بیبي وویل ګوره دا ځای مې په سختي درته موندلی دی. خدای ومنه مه مې ناامیده کوه. ارزو غلې وه. ښځې نجلۍ تر مټ ونیوله. ویې ویل راځه ځینې ځایونه باید وویني. دواړه د مرمرو پر زینو لاندې زرزمیني ته ښکته شوې. د اوږد دهلیز دواړه خواوې ته په نقاشۍ شویو غني تابلوګانو یې د ژیړو ګروپانو رڼاوې ښکارېدلې. له یوې کوټې د برقي جارو غږ راته. بخت بیبي دروازه خلاصه کړه. له عمره پخې ښځې سره غالۍ جارو کوله. بخت بیبي خوله جینګه کړه. دا مې خورزه ده. ښځې شونډې بوکې کړې. څه یې وویل خو د جارو غږ یې خبره وخوړه. بخت بیبي بیرته دروازه پورې کړه. وی ویل دا د کور خدمتګاره ده. سهار راځي تر مازدیګره کار کوي. کار یې د کور پاکول دي. ډیره مه ورسره مخامخ کیږه. زور یې ورکړی. خور یې ستا پر ځای مقررېدو ته راوستې وه. خو ډاکټرې ته لیونحاله ښکاره شوه. بله دروازه یې خلاصه کړه. تیاره وه. بخت بیبي ګروپ ولګاوه. لویه کوټه له ورزشي وسایلو ډکه وه. بخت بیبي وویل د میرمن رقیې دریم زوی همدلته اوسي. ښاغلی بصیر نومیږي. ښځه او ماشومان یې په امریکا کې دي. خدای دلته په یو غټه موسسه کې لوی سړی دی. کله کله دلته ورزش کوي. هغه یو د منډو ماشین دی. برق ته یې وتړه ورباندې ودرېږه. په خپله د منډې ته مجبوروي. هغه نور وزنونه دي. ورهاخوا هغه سره ځوړنده خلطه د سوکانو لپاره ده. بله دروازه یې خلاصه کړه. دیوالونو ته له کتارونو ډکې هسکې المارۍ ولاړې وي. بخت بیبي وویل دې ته کتابخانه وایي. دواړه بیرته پورته وختې. په اول منزل کې 3 کوټې او لوی هال و. یو دیوال ته پاسته کوچونه ایښي ول. پاکې کاشۍ ځلېدې. مخامخ نیمایي دیوال تلویزیون نیولی و. دوهم منزل هم د اول منزل غوندې جوړ و. خو یوازې اشپزخانه نوې وه. په شنه چپنه کې ولاړه ځوانې ښځې خپل ویښته په پلاستیک کې نیولي وه. سپینې دشکش یې درلودې. په دې کې یې چمڅه وهله. اشپزې ارزو ته وکتل. راغله. د ښي لاس دستکش یې وایست. د نجلۍ پر سر یې لاس تیر کړ. بخت بیبي ته یې غټې سترګې ور واړولې. همدا دې خورزه ده؟ بخت بیبي وخندل. هو غلې شوه. ویې ویل
خیر دی پام ور باندې کوه. اشپز یې وخندل، فکر وکړه چې ورسره یې. دویم دریم منزل ته پورته شوي. دی منزل یوازې 2 کوټې او لوی دهلیز درلوده. پاتې برخه بام وه. تر بام نیلی رنګه کټاره راتاوه. ارزو په خوند چیغه کړه، څومره ښایسته کونګرای. بخت بیبي پر خپلو شونډو غبرګې ګوتې کېښودې. ورو یې ویل، پام دلته مېرمن رقیه پرته ده. نجلۍ سپي ته ورغله. کوچنی ببر سپین کونګرای یې له پستې څوکۍ راپورته کړ. سپي تنګې سترګې درلودې، ان مخ یې هم له پستو ویښتو ډک و. بخت بیبي وویل، زما خبرې دې وانه اورېدې؟ ارزو ور وکتل. بخت بیبي پورې دروازې ته اشاره وکړه. دلته یوه زړه ښځه پرته ده، ته یې د همدې ښځې خدمت ته راوستې یې. ښځه کله کله غوسه کیږي، خو مجبوره یې، هر څه به تیروي، ډېرې پیسې درکوي. زه به څه کوم؟ د میرمن رقیې پاکولو ته به پام کوي. ډوډۍ او دوا یې باید پر وخت ورکړي. دوا هم خوري؟ هو، ناروغي یې لاندنیزه ژوره ده. ډاکټران وایي تر 6 میاشتو نه اوړي. څوک نه لري. 3 زامن او 1 لور لري، خو اولادونه یې ډیر وخت په امریکا کې وي. دا یې هم دا 2 میاشتې مخکې کابل ته راوسته. زامنو یې نه ورسره منله، خو دې خپل مرګ په خپل وطن غوښت. نو زامن یې نه ورته راځي، خو ډیر وخت له وطنه لرې وي. اوازه ده چې په دې ورځو کې لور له خپلو ماشومانو سره را روانه ده. بخت بیبي کېناسته. د نجلۍ لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول. د هغې وړو سترګو ته یې وکتل. ویې ویل، ګوره لورې، خدای که مې په دې سن کې پردۍ مزدوري در باندې لورېږي، خو چاره څه ده؟ خیر دی، له هر څه سره پام کوه. دوی یوازې 1 میاشت درته ګوري. که بوډۍ درنه خوشحاله وه، د هغې تر مرګه به ورسره یې. د مور، خور او ورور لپاره دې ګزاره وکړه. ګوره چې څه مات نه کړي. ارزو په حیرانۍ ور وکتل. نو ته به نه یې راسره؟ نه، ته خو پوهیږي چې زه له خیاطۍ خپل کور چلوم. خوشمنه ده، دا مې ورسره خلاصه کړې ده. هره جمعه به د کور ته راسره بیایم. د ارزو سترګې راډکې شوې. بخت بیبي په غېږ کې ونیوله. د نجلۍ له ویښتو د شړشمو تیلو بوی ته. بخت بیبي وویل، مخکې تر تګه باید تا تیاره کم. خدمتګارې ته ورغله. له هغې د بوډۍ د لمسیانو استعمال شوي جامې وغوښتې. خدمتګارې یوه المارۍ ته ودرېده. ټول پتلونونه او بېلستوني کمیسونه ول. یوازې 1 جوړه ګنډې افغاني جامې راځړېدلې. بخت بیبي د ارزو لاس ونیوه. تشناب ته یې بوتله. نجلۍ سپینو کاشیو ته کتل. بخت بیبي وویل، دلته د غاښونو کریم، شامپو او صابون ایښي دي. له هغه ځایه جان پاک در واخله. هله نو ځان دې پاک را پرېمینځه. ارزو حیرانه ولاړه وه. بخت بیبي پر دیوال پورې نښتې طلایي رنګه لاستی تاو کړ. له پورته د اوبو دارې راتویې شوې. ښځې لاس ورته ونیوه. سړی وي. دویم لاس یې تومنې کړې. پا وروسته ارزو په حویلۍ کې لمر ته ناسته وه. له زاړه ټیکري راوتلیو خړو ویښتو یې ځلا پیدا کړه. د مخ تور ټاپ یې تر پخوا روښانه ښکارېدل. خیر یې د صابون اوبو ترې وړي وه. بخت بیبي وویل، یو ور ولاړه شه. نجلۍ ودرېده. بخت بیبي په ځیر ورته وکتل. وی ویل، لستوڼې دې یو څه لنډ دي، خو بد نه ښکاري. لاس یې ور وغځاوه. د نجلۍ له سره یې ټیکری لرې کړ. ارزو په حیرانۍ ور وکتل. بخت بیبي وویل، دا خلک د وړو نجونو پر سر ټیکري نه خوښوي. ارزو په بیړه ټیکری د خپلې ترور له ګوتو وایست. بیرته یې پر سر کړ. د بخت بیبي تندی ګونځې شو. وی ویل، خیر ځینې خبرې باید درته ووایم. بوډۍ به میرمن بولي، بحث به نه ورسره کوي. هره خبره به یې په پټو سترګو مني. غلی شوه. وی ویل، پوهیږي بوډۍ د خپل عمر اخري 18 کاله په امریکا کې تیر کړي دي. له موږ سره یې خوی او خصلت یو څه فرق کوي. د هر څه پاکولو ته به پام کوي. ته هسې هم تر اندازې زیاته غږیږي، خو د میرمنې ډېرې خبرې نه خوښیږي. پوښتنو ته یې لنډ ځوابونه وایه یا مازې سر ورته خوځوه. غلی شوه. وی ویل، ښه نو زه باید لاړه شم، خو قول دی هره جمعه د کور ته بیایم. ودرېده. د ارزو سر یې پر خپل ټټر پورې ونیوه. کوڅه یې لالنده وه. ورو یې وویل، هغه چاغې خدمتګارې ته ورشه، هغه به دې پوه کړي. ارزو یې پر ککرۍ ښکل کړه. له حویلۍ ووته. ارزو چاغې خدمتګارې ته ودرېده. هغې پر کټ سپینه رجایي سموله. نجلۍ ته یې وکتل. وی ویل،
یوه شیبه بالښت یې سم کړ، له نجلۍ سره بلې کوټې ته لاړه. وړه کوټه پاکه او ستوتره ښکارېده. یو کټ، وړه المارۍ، میز، څوکۍ او پر دیوال د زاڼې عکس و. خدمتګارې وویل ته به همدلته اوسې، وروسته به میرمن رقیې ته ورځو. ارزو پر بالښت سر کېښود. هیڅ وخت یې دومره پوست او تک سپین بالښت نه و لیدلی. ساعت وروسته له خدمتګارې سره د بوډۍ کوټې ته ورغله. بوډۍ کړکۍ ته نږدې په ویلچر یعنې د معیوبینو څوکۍ کې ناسته وه. لاندې یې کتل. په مخ کې یوه ګوته هواره ځای نه پیدا کېده. لوڅ سر وه، تک سپین ویښته یې لرل. ارزو په لومړي ځل بې ټیکري زړه ښځه لیدله. خدمتګارې ورو وټوخل. بوډۍ ور وکتل. بیرته یې مخ واړاوه. ورو یې وویل نیستي خو نه وه، په دومره خلکو کې مو همدا پیدا کړه. خدمتګار المارۍ ته ودرېده. د شربت بوتل یې راواخیست. په پتنوس کې ایښې کاچوغې ته یې لاس ور وغځاوه. ورو یې ویل میرمن د دوا وخت مو دی. بوډۍ ور وکتل. خدمتګارې ډکه کاچوغه دوا ورته ونیوله. بوډۍ وویل لرې یې که، بد مې ایسي. خدمتګارې په خواره خوله وویل میرمن لطفا دوا مهمه ده. زړه ښځه ټوخي واخیسته. خپلو تشو ته یې لاسونه ونیول. یوه شیبه یې تیزه تیزه ساه ووهله. بیا یې په زحمت وویل په خبره نه یې؟ خدمتګارې ډکه کاچوغه په بوتل کې تشه کړه. ارزو حیرانه ولاړه وه. خدمتګارې ارزو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل دا نو اوس ستا کار دی. یوازې یوه کاچوغه. کراره له کوټې ووته. ارزو همغسې حیرانه ولاړه وه. وروسته یې زړه وکړ. د بوډۍ څنګ ته ورغله. له کړکۍ یې لاندې کوڅې ته وکتل. په کثافاتو کې ګڼو پسونو خولې وهلې. یو تور سیرلی په بیلر ولاړ و. ارزو وویل د دې ځای پسونه ولې داسې خیرن دي؟ زړې ښځې ور وکتل. ټنډه یې تروه وه. بیرته یې سترګې ترې واړولې. لاندې په کوڅه کې د دیوال سیوري ته ناست هلک په بیړه ولاړ شو. لرې تللې وری ته یې کلکه لښته ورکړه. وری بیرته کثافات دانې ته ور وګرځېده. ارزو ویل زار بلا یې در باندې وګرځه. زړې ښځې ورو وکتل. ارزو وویل لښتې ته حاجت نه و، وری یې باید په خبره پوه کړی وای. زړې ښځې لاندې پسونو ته کتل. ارزو وویل ما خپل وري په شپېلک اموخته کړي. یو ورځ هسک پاڼ ته وخوت. شپېلک مې ورته ووهه. له وهلو پرته کرار بیرته راوګرځېده. زړې ښځې هماغسې کوڅې ته کتل. ارزو یو ګام شاته شوه. غلې ودرېده. وی ویل ډېرې خبرې مې وکړې. بوډۍ ور وکتل. دا ځل یې ګونځې شونډې یو څه هوارې شوې. ارزو ویل هیر مې و. ترور مې ویل چې میرمنې ته ډېرې خبرې مه کوه. بعضې سر ورته خوځوه. څوکۍ وچنګېده. ټایرونه یې تاو شول. څوکۍ کټ ته نږدې ودرېده. بوډۍ ورو وویل څه ته ګورې؟ ارزو ویل هیڅ، اوس خو تا ته ګورم. د زړې ښځې تندی سره ورغی. راشه کومک را سره وکه. ارزو ورغله. د بوډۍ تر څنګ ودرېده. ښځې په خوشکه ویل تو کوم د سپي زوی راوستی یې؟ چغې یې کړه شفیقې. خدمتګاره راغله. ورخطا وه. درنو دوستانو، لومړنۍ برخه مو همدلته پای ته رسیږي. دوهمه برخه به له دې لا جذابه وي. هیله ده چې دا داستان تر پایه را سره واورئ. تر بلې برخې د الله په امان.